أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میاشت ربیع الاول ختلی دا ډیره مبارکه میاشت ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی. زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیہ السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې برتر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دي. د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله د بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو. د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي
او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه عربی کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابا غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به 10 کسان، 6 کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه کار کو، نو هغه له بې څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د به څه خواخوا کار به پې کو. من محاریب، غټ غټ بلډینګونه به پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایزو. تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول دپاره، اوس حرام دي، ګناه ده. هغه زمانه کې جایزو. او وجفان کالجواب، او داسې کاسې به یې وله جوړولې لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت پې په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او که ته وې دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې، نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسیات، غټ غټ دیګونه به چې د ځای نه به چا خوځولی نشو. راسیات په ځای پراته، بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو اړوړي کې وینځي، او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه، لکه د ګاڼې کړی شو مثلا، دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي. یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی. یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجې پخې شي، نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي، نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي، نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وې. خلکو کره سخیان خلک وو، زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک ووینې نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي. او چې میلمه ورته وروډوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی. نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو یې لاړه شي. اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرخوړلی شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو. نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې، نو د غټې پینې جوړې کړې، اوښانې یې لال کړل، او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې، او ډوډۍ پکې چوري کړه، او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی، او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کې، او ایزه بس دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ولا حق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي، او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ یې وړه وړه کړه. هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي. نو خپل نوم یې عمر، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلق تی خوشحاله. سخی خلق، السخی قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی سخی وي، وی دی خدای ته نږدې دی او خلکو ته نږدې دی. خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و. د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې، نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل، نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي، نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو.
تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه، وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه خو به پیاده سفر وي او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ عمر به نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ سره جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړ، ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغې حد کې قافله لوټ شه نو دغې علاقې خلک به ذمهواري، د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذمهوارو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دې کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوان مو یریدل چې که مونږ قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نشو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې او خلک دې ټول ښه وی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ، اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالیږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار ښځه نه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو، نو زما بچی به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبره هغه چمک او دمک و، تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانی او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دی او نور علما هم لیکلی دی چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی، نو هغوی به د ده تندې ښکلو او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې.
او لاسونه تندي به ولا ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې وت شام ته ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من لا صفت کوي. داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته ته په جمی کې به یمن ته ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به شام ته ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې درته آسان کړی دی او د یره یې دله ختمه کړې ده، امن یې درکړی دی او ډوډۍ یې درکړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادتو کې بندګیو کې د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لاړ د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي یو ځای به یې دمه کوله څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تېروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد. نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود. د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپله هوښیار انسان. نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم. پلته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو. ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکي نو خلک بیا او مالدار می د دنیا اوخان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي او چې خشته می نو ښکلې و هوښیارو قابلو مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخي. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د ویې نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و. د هغه بچی چې څنګه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښته نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښود او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدا شي نو شیبه نوم یې وله کېښود. دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کم بچی پیدا شو نو هغه یې شیبه نوم کېښود. چې شیبه نوم یې وله کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته. نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو را د قوم ته الوې چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه مو کړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورورو د هغه نوم متولب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې
چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. هسې نه دی قافلې والا چېته وجلي نی په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا مطلب نه دی هاشم دارو. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وی چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ولا وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته ښخ کړی دی، قبر یې ورته وښو. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به دا و چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کو، او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و هغه ځان سره په اوښ باندې کېناو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې، دوړې پهلوتې وې. نو دی نه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی؟ نو دی پې شرمېده که زه ویم چې دا مې رواره دی، وی بچې ښه داسې خیرن خچن او داسې څښا جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل، وی دا زما مرۍ دی، مرۍ مې اغوښتې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درور. نو رواره یې دا کېده، وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وی، مرۍ ته وی، دا ما مرۍ دی. نو خلکو وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرۍ راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم خو خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه و پاکې که خشتی که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده دلم خدای کمالات ورکړ، داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به کاو، د حاجیانو خدمت، د بار نه چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او سخا به کول، دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډې چیلې او د غټ تاجر هم و، پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نشي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس د باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خوری شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو دروازې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي، دام د نور مقدمه ده، د نور نه مخکې راځي. نو رو رو رڼا خورېږي، لا نور نشته او فضا رو رو رڼا کېږي، نو آخره کې نور روخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودون، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چودل، پړقا پړوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې بتلې دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه یې دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه،
خلق راغون شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وی دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار دی. بعضې خلق وی یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړه. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به کو، ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عظمت خو د خلکو په اړه کې و. نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو. نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندي کو، دی به بیا سس کی. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ. او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې، سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بلکل اوار که بند یې که، داسې بند که چې نامونشان یې ولا ختم که، د خاورې ډک که. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو مونږ بند که، نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي، نه مونږ به بیا راشو د خپل کوی به بیا کولو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې خښ کړل او لاړل. دقه چل یې وکړه، زمزم یې بند که او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي، اوبه به د ډنډونو د بارانونو سکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفه اوبه ورته نه وې. نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اغشته. نو دی د شپې ودو نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه. نو چې را پاسېد، خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم. ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي ورته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنوه. چې را پاسېد بیا قوم سره سلا وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه، او زمزم خو مشهوره چینه و، مشهور کوی دی نه خو ځای روک دی، پته ورته نه لګي دا کم ځای وکنم. خلکو یې ګډ وډ خوب دی لیدل. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید. نو بیا ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړي دي، دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دی زر راغی او یو زوی و حارس هغه ځان سره راوست، ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم دی ټونګه وی. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله، او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت. بدي زر لاړل هغه ځای کې نه هوا چوله. دی عبدالمطلب او دی زوی حارس کدی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریک ځای دی او ته څنګه دلته کدی کې، او مونږ ته جومات خرابې دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خورې راوښکې او خلکو به واپس خورې اچولې. اخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه ود، د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه ود،
او د خدای په دربار کې سوال وکړي خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته راځی خوړې دی زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب یې ولید هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې وکړه ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي نو خدای به پې مرض او بیماري راولي نو بیا خلک منې شو نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي نو چې یو فټ دوه کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې پیسې هم پکې راووتې سرم پکې راووتل سپین هم پکې راووتل او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل هغه به د پیسو روپۍ نه وي د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نوره یې کودی کوله نور څیزونه هم پکې راووتل بس خوشحاله شو چې خلکو قتل خلک هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کوو بیا ورته خلکو موږ د سره مدد کوو نه اوس په ما سره مدد نه کوئ ما اوس پرېږدی نو چې لږ لاندې وی او روباسي ما نو 300 او 400 فوټه کې لاندې اوبه دي هغه هم ترخې اوبه دي نو چې یو 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې نو چې لږ یې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوش وه او چې بیا اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه نو د زمزم د کوي د کمیستلو توفیق پروردګار د رسول الله مبارک نیکل عبدالمطلب له ورکړ دا لوی کار خیر خدای له ده نه واخېسته یعنې په عربو کې خو نور د دنیا خلک دي مالداران هم پکې د دینه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اخېسته نو د زمزم کوی یې وکنه او ښه مزېدار او خشته نو صفه اوبه راووتې نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی هاشم څونه ښه سړی پاک و او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه نو ده به هم دا چل کوو حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکول مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی لوی څیز دی اوبه چینی څه به کوې دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو اوبس کې باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې راجمع شوي یو لوی حوض کې نو هغې کې سپین متیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه دي د غریبانانو دغه د څکو بل انتظام نه دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو خشته ښکلې مزېدارې زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا ردي د برکت نه خدای را پیدا کړې نو باس قبضم پې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب وی اوبه زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي برقه به وله زاخلم رسی به وله زاخلم د روغکو بندوبست پې زمونږ وي تاسو به ګوتې نه وروڼئ گیر چاپیره تی سبیلونه جوړ کړل او د ده اولاد به لګیو د عبدالمطلب او اوبه به یې رستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته موړل او پخکله به یې مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور عزت زیات شي خدای والا سوال یې کړی خدای ته وی پروردګاره ماله ګڼ زامن راکې نو د مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وې 10 زامن والا خدای پاک ورکړه یو زوی دقه او دغه حارس بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دی او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو 10 بچی یې پوره شو دی یو منښته کړې وه الله وی کماله دی 10 زامن راکړل 10 نو یو به پکې ستا په نومه لالو دا هغه زمانه کې یو رواج و اوس خو منه لالو
نو چې لسم زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید. خوب کې وتا څوک حکم کوي چې نظر دی پورا کا، نظر پورا کا، اوفی بے نظر نظر پورا کا. نو دی خو پوه شو خو چې سار پاسې دی وګړی لال کو خیرات وکړو. په دویمه شپه بیا خوب ولید بې نظر دی پورا کا منښته. نو چې پاسېد نو غوی لاله کړه او هغه خیرات کړو، په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا، نو یو اوښ یې راوسته هغه یې لال کو، په خلکو یې وخوړه. نو په څلورمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا. نو خلکو ته وویل چې څه وکړم، دې سره څه وکړم؟ نو وی تاسو منښته کړې وه. وی ما دا کړې وه چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالم چې لس خدای راکړي. نو یې په اوښانو نه خلاصېږي، اوس به دا چل کوي. وی کم یو پکې لال کم، لس واړه بچي ځان ته کېنول. فیصله په دې شوې قراندازي به پکې وکړو. نو چې قراندازي پکې وکړه نو قره د نبي علیه السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخته. نو دا د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې، نه دی به نه لالی، ځکه دی دقه یو کس و، نور به دوه د یو مور و، دی د مور نه یو کس و، دی به نه لالی. نو عبدالله هم ډېر بهادر و. خویندو ته یې نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه لال شم، زه غاړه بستی. عبدالله ډېر خشته او ښکلی تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره خشته او ښکلی چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په د میانې وې. یو وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم. 200 جینکې په عاشقانې وې، دومره خوبصورت او خشته او ښکلی چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلی به ولیني، خشته او مزیدار. نو د مکې خلکو هم چغې جوړې کړې او هجوم یې جوړ کړه. وی نه دا هلک به نه لالی خپل انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت می د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه. نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم. نو یو هوښیار سړی و، مغیرې نوم و، هغه راغی او د عبدالمطلب ته یې وی زه راته یو چل ښیم. وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده، د پخوانو کتابونو عالمه ده، هغې سره مشوره وکړه. نو دې لاړ عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه. نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي؟ وی 10 اوښان. وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه 10 اوښان راوله. نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه. نو که قراندازي په 10 اوښان راوخته نه به حلال کې، اکه په زوی دی راوخته نو نورو سره لس زیاته وه، دا چل کوه. نو اخره کې به دې مسله حل شي. ده وی دا خو اسانه خبره، مالدار خو ډېر و. 10 اوښان یې راوستل، دنیا تماشې له راله، ټول خلک تماشې ته ولاړ دي. نو 10 اوښان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته. نو د عبدالله په سر راوخته، اوخو بچ. نو بیا اوښان شل کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان 13 کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو 10 یې زیاتول، اوښان یې 100 ته ورسول. 100 اوښان دي، دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي، ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا 100 اوښان، بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. نو چې په دې 100 اوښانو کې په دې قراندازي وخته وواله نو په اوښانو راوخته. نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل، د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ. هغه 100 اوښان د ټوله لال کړل او 100 واړه اوښان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل. تاسو اندازه ولګئ چې 100 اوښان به څومره جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک 2 مې خیلالي کې نو ټوله دنیا صفت کوي، او چې 100 اوښان حلالوي چې د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. نو یو باندیسی راغی. نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکا وی ابن الذبیحین، ای د دوو حلال شو زویا. نو رسول الله مبارک او خندل، مسکی شو، په دې خبره خوشاله شو.
نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته خوشاله شوي ته دې څه مطلب وی او د هغه دوه کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم علالیدو ته تیار شوی یو نکمه حضرت اسماعیل علیه السلام هغه د علالیدو ته تیارو او تړل شوی او خدای بچ کو داغه په وس کې ګډلال شو او بل زما پلار عبد الله هغه علالیدو ته تیار شوی او سل او خان داغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ور سره بچ کړ نو په دې باندې نبی علیہ السلام خوشاله دو فخر به کو لوی خبره بچ شو دی دا د عبد المطلب یو غمو او لال ختم شو دې زمانہ کې د رسول الله مبارک دراتلو نه مخکې یو بل غټه پیښه شو هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو گورنر نوم یې ابرهه د یمن والی و گورنر او دې د هرقل لاندې و بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و د حبشې هرقل خو د روم باچا د حبشې د بادشاه لاندې نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له کعبه نوم کېښود او خلکو ته وی هغه مکې ته مه ځئ هغې کعبې ته دلته راځئ دلته عبادت کوئ دې کې خو ډېر لویې زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي د هغوی تجارتونه کېږي د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي نو دا لویه فایده ده نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده نو بس هلته کور جوړ که بیت الله مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې له دلته راځي هغه جناب چې هغه شی جوړ کا نو په عربو بد ولګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه نو دې نه یو څو کسان لاړل نو هغې ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو نو هغې هلته کې اور بلو نو هغې نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی نو هغه هم پې وسوځېده هغه ابرهه گورنر غوسه شو وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله اله به ډوډۍ خورم اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نه روانه کړې لوی لښکر یې را روان کړ د اتیانو لښکر 12 اتیانو څوک زیات هم یادوي دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طائف په علاقه راغی نو طائف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایې کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایې راته نو هغې ورته ځان پټ کو یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره موله راځي هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي هغه تیار شو زه راته لاره ښیم نو چې هغه څنګه راوړید ابو رغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي د طائف نه راکوز شو نو دې ابرهه اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ ابه زمونږ غنیمتي او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ ابه زمونږ غلام او مرئي وي نو لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل هغې قبضه کړل دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو نو دوی ټول دته راغون شو ورته یې وی باباجي څوک دا خو لوی لښکر را روان دی او ستا 200 اوښان هم خبر شو غلام تېره وتښتېد بیا 200 اوښان دې ونیول او د نورو خلکو چې څه په ګوتو ورځي نیسي او اتیان دي او لوی لښکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی عبدالمطلب ډېر هوښیار هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم نو عبدالمطلب نیغ ورغی چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړ مخوریز و خشته و ښکلی نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی یو ځای کې قیام کوي دمه کوي
چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟ نو چې ورنږدې شو خلق ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او ده ته یې سر ښکته کو، ستړي مشي ورسره وکړه او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 اوښان تا نیولي دی هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تورې په لږ کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم، واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي، اوښان غواړئ؟ دا خو ته ساده نه او ته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی، ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. اپیش او کار یې پیش ګیروانه یې وله کار څه ورسره کې اوښان یې وله ورکړل. چې راغی خلکو ته یې ویې داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نه شی لرلی، مکه ورته خالي کې او خپل سامانونه بار وباسئ، دوی به راشي بیت الله بروان کې موږ به بیا جوړ کړو. هېڅ خبره نه ده، دی جنګ ورسره نه شو کولی او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالی کې د مکې خلک بارو وتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالی کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروو له به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو او سپو له نومونه ږدي. هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست، نو دی وهه نه ته، نو چې بیا اوچت که مخ یې وله داسې کړ هلته روان شو. چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته، چې بل طرف ته ویله مخ کوه خوا به ته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدې د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل، هر یو سره 3 کاڼ یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو کاڼ به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده، ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. په قطقانو یې ویشتل، سجیل دا قطقانې چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه، نو دا پوره بنده خوږی. نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به یې مردارول. نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه به څاروي مردار شو، ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه، دی وتښتېده، د سره الله څه وکړل؟ دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې، نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه یې ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو، داسې مرګ باندې خدای مردار. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19 دغه و د سفر د محرم و، 19 د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19 کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر، یو میاشت دا د محرم 19 وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرش حسابوي، نو 8 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي، او څوک د سفر یو 13 یادوي نو د پیدایش ورځ 9 د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ، هغه ځای ته وادي محصر وی، دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي که نه وی چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه، نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی، نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده، نو سر مبارک یې ښکته کو په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې
واقعات مې درته ووایي. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې وي. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به هغه کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي. د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالی اظهار کول، دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه ده. دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب یې نبی علیہ السلام ته وبخئ، درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ. دام د میاشتې سره تخصیص نه لري. هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر ووایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه، داسې اعمال چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. ګورئ زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ګوره ډېر ناخبره دي. دا انپړ لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی اوهو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم، بعضې پکې مونځ لم نه راځي، تقریر لم نه راځي، نو هغې ناخبره پاتې. ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیل و د دې هزارې د علاقې، وی ما سره کېناسته نو ما نه یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې زر چار صدیب دلته څه کوې؟ مې په دې جامعه کې سبق ویم. وی ما ته وی چې خلک سپومۍ ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښېده هغې ته ته خېجه، زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وی بیا ما ته وی چې برخوردار یو تپوس ته کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی د قال دی او بار اطلاع وکیل موږ دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام. او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا نو ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو په تبصرې کړې وې اب اوټ شوی و بیا چې غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلو چې په کشمیر کې پیدا شو، چا پکې دا لیکلو چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شو او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ، چا وی په مکه مکرمه کې یو زمیندار کورنۍ کې پیدا. الله اکبر. د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانی دغه د برکت نه ده، زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي. داسې ده که نه ده؟ او موږ د هغه د صفحات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې موږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي، جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي. نو د خپلو دینی مشرانو او روحانی مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی. دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم